Thank you so much. Me thanks a lot. Invite for the your new channel. Badam Ahmad Zian di bugo mubarakbad magam कि नुआ यूट्यूब चैनल का नवाशी 500 मरमे चू आलम सूरे सूरे कड़मा नु लगू ख्यारम शुम मखी नजियात ख्यार शुम दाकल गाख मेरा हुआ यानी उम्र कम ही उम्र कम खुद उम्र ज्यादा है मच जमा पर की गाड़ा बंद नहीं जी अब की देशी का जोंदे मनु तरागे पूरे खोरा समा पिंजा भी अकाल पूरी वयमा you he's alive माते yes کرکټ ته براسو تعالی الله سکم شاګردان وته دي کرکټ دګر کې مثلا دا پخوانه لوبغاړو کې او زه لایقت د بچات لرم سلامونه ستنې مشه د بادام وطن د یوټیوب چینل لیدونکو هر کله درته وایم زموږ د بندارونو په لړ کې د یو داسې چا سره نن بندار لرو چې ډېری خلک ورسره اشنا دي د یو مشهوره څیره ده او په ځانګړې توګه په کرکټ کې ډېر ملګري ورسره اشنا دي په دې چې بندار تر اوسه پورې راسره واورئ او تاسو هم خوند ترې واخلئ او راسره پاتې شئ دی خپل نوم په خپله ژبه راته ووایي چې د ده نوم څه ده او تاسو په خپله ځان له سره معرفي کړئ چې ښه ورسره اشنا شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو افغانستان قومونو ولسونو ته ټولو مسلمانانو ته او د نړۍ جهان اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. 2022 کال لایف اوس د ایشیا کپ هم شروع دی. مبارکي وایم چې افغانستان ډېر ښه وځلېدو او ټولو نه وړاندې محترم قهرمان بادام محمد زی نه ډېره مننه کوم او خوشحال یم چې په اکاډمي کې هم زما ډېرې خدمت کوي جلال کې او که کابل کې ولیدلم شپږیزه کې ډېر قدر او عزت یې راته وکړو ډېر توانونه او زیار یې وګاللو ډېر خوشحال یم او ټولو نه مخکې په پښتو ژبه کې دته مبارکي وایم چې محترم قهرمان بادام محمد زی یوټیوب چینل راوتی دی او ټولو افغانانو ته زیر مبارکي وایم چې دی یوټیوب چینل کې دی خپل بیانات د زړه خواهشات یا د وطن واقعات یا د وطن تاریخونه یا د وطن آثار یعنی شاعریات یا ادبیات یا کرکٹ یا بزنس کاروبار یا د افغانستان دفاع په هکله مثال یا هر قسم ټیلنټ یو انسان کې وي کنه نو د انسانانو ټیلنټ او د ژوندون او د اسلام په باره کې دیو چې دی کنه تبلیغات یوټیوب چینل کې وړاندې کړي. ټولو نه مخکې مبارکي ورته وایم چې مستر بادام محمد زی یوټیوب چینل ته ډېر ډېر سلامونه وایم ټولو همکارانو سره ده بادام صاحب ته چې مشر تابع حیات دی او ډېر ډېر مبارکي یعنی سیلیبریشن for Afghanistan, all people in the world country, Mr. Badam Ahmad Zey, YouTube new channel, Afghanistan. Thank you so much. Me thanks a lot. Invite for the your new channel. Mr. Jana Prince Kingdom #1 is my first nomination. Mr. Sayyid Mujahidullah Khan. Number 2, 3 nomination is my Qaharman Shehzada Sardar Saif al-Maluk Darinuri Nuristani, and 4 is my nomination Mr. Fauji Khan Ghamzada, General Fauji Khan Ghamzada from Kandahar, Junubi Gharb Zone 3. The Zone 1 is my nomination Mr. Qari Shahzada Saif al-Maluk Darinuri Nuristani. Is my second nomination Mr. Jana Prince Kingdom #1. پښتو کې دا خپل نوم ورته ووایه ډون چې ستاسو بشپړ نوم چې دی یا مرکې ته راځو؟ زما نومونه ډېر دي. په کراچۍ ښار کې ماته کرک پټان وایي، ساوت ایشیا، بحر هند یعنی سی او کین انډین ګلف، او دلته چې دی قندهار کې زما نوم جنرال فوجي خان غمزده دی، او په ننګرهار کې زما درینور کې نوم چې دی قاری صاحب سید سردار شهزاده سیف الملوک خان درینوري نورستاني. دا 2 قومونه دي مونږ سره دلته ډېر پخوانه تاریخ نه فکر دی راګرځوم مرکې ته چې دلته ډېرې افغانان هم ناست دي، څوک عالم دی، څوک قاري صاحب دی، او څوک دولتي چارواکي دي، او څوک چې د عام انسانان دي، څوک بزنس کاروان والا دي، څوک مثال خپل پټې قلبه کوي، خپل باچایي کوي، خاني نوابي کوي. نو مونږ همیشه بهار کې دواړه شتون لرو، ناست یو مرکې ته. اول ټولو نه مخکې په شهي ژبه کې زه ستا چینل ته مبارکي وایم. محترم قهرمان بادام احمد زیان دی بوگو مبارکباد ماگم
کې نوه یوټیوب چینل کنه ویاشی او شاهی پشیانی او شاهی پختونانی بو آرا خدمات کا او کابلی شپگیزه ٹورنامنٹ میں ابو خدمتم کئین یگا اکیڈمی ہے بھی بو خدمتم کا او مرکابے کا او بو آرا چینل شیر کتی ہے کتی قوم کو میں مشکلات افغانستان کچھ دارات یا شاعران تن یا عالمان تن یا قاریان تن یا تاریخ سازان تن یا تاریخ دانان تن یا ماہرین تن بزنس کاروباری یا کلڑیان تن یوٹیوب چینلان دی رابطہ کتابان او تانک شکایتنا نسا میں چینلان دی معرفی کتابیان اما جمپ پشای قوم یوٹیوب چینل بادام احمد زیان دی بوگو بمبارک بادی ماس اللہ پای بوگو خوشحال داری او انشاءاللہ زندگی کچھ آمتین پر بو بگر اعلی خوی بکاس کہ تبو غیرتمند مجاہد مسلمان بندے او تینی وضعیت اما کابل گلائشن او ننگرار گلائشن تو اما بو قدرن کئیے اوس براشو اردو کو مجلس ته بګینه براسو نه اوس پوښتنه ده نه دا کومه چې ډونه په څو ژبو خبرې کولی سې که دا راته ووایه څه وخت چې زه درې ډزه په سر نه ومه لګېدلی نو یو ډز دلته لګېدلی یم یو دې ځای کې یو دې ځای کې نو ما ته د دنیا 1500 ژبې زده وو او اوس چې افغانانو سره په زندګۍ کې مشغول شومه نو 560 مرمۍ چې ووالم سورې سورې یې کړمه نو لږ هوښیار هم شوم مخکې نه زیات هوښیار شوم د عقل غاښ مې راووتو چې عقل غاښ مې راووتو زه پوه شوم چې ښه عقل غاښ چېرته نه راخېږي هو لږ لږ هوښیار شوم دماکې مې ولیدلې او شهیدانو وینې مې ولیدې خدای دې هغه شهیدان وبخي او څوک چې دا ظلم تیاری په افغانستان کې کوي خدای دې هغه هلاک کړي چې هر څوک وي خدای دې پاکستان مرتد او شوروي مرتد اسرائیل دا کپری طاقتونه چې دی خدای دې غرق او تباه کې اسلام جانډه دی په نړۍ کې ودرې خدای دې پاکستان هغه غرور مات کړي او زموږ د افغانستان بیرغ پرې ودرېږي دا راته ووایه په څو ژبو خبرې کولی سې لنډې راته ووایه 4 ژبې 5 کومې ژبې دي هغه راته ووایه نه داسې چې سټارټ شوم حاجي صاحب الله دې ډېر خوشحاله وساته الله دې ډېر ونازوه او څو ژبو باندې خبرې کولی شو لکه انګلیسي اردو بشري پښتو دري هندي دی کې بیا هندي م راځي او لږه لږه پښتو کې بیا فرق شته کاموال بیل رقم ژبه وایي درنویان بیل وایي کونړیان بیل وایي نورستانیان بیل په ټوله باندې پوهېږې پوهېږم پې بله خبره ډون ستا عمر به څومره وي زما عمر اول خو افغانستان کې یو متل دی وایي هر ځوان نه چې تپوسو کې څو کاله عمر لري که نه بوډا نه نو هغه وایي چې د 80 کالو وي که نه هغه وایي چې مړه زه خو د 10 کالو یم یعنې عمر کمی عمر کم خو زه عمر زیات ویم چې زما پکې غاړه بنده نه شي او کېدای شي که ژوندی وم نو تر هغې پورې خو ورسم 15 کاله پورې به یم ښه دا 15 کلونه دې چېرته تېر کړي دي په وطن کې وې بیرون وې بیا دا هم راته ووایه چې کومې دندې دې په دې 15 کلو کې اجرا کړي دي هغه هم زموږ د بادامو وطن یوټیوب چینل ملګرو ته ووایه تھینک یو سو مچ چکچکې به درته وکړم ډېر ښکلی سوال دی راوستو کله چې بمبارو شو زمونږ شاهي خاندان شهید شو نو زه چا مظلومانو راوچت کړم او زه یې په غېږه کې لوی کړم نو زما په سر ډېرې دشمنیانې مو شولې قوم قبیله کې یو به ویلې چې دا زما خوری دی یو به ویلې چې دا زما ماما زوی دی بل به ویلې چې زما تره زوی دی زه په کور کې سوا دا لانجه روانه وه خو ټولو کره به مې چکرې لګولې پېښور ته لاړو پېښور ته مهاجر شولو او لنډۍ ارباب کې اوسېدلو اربابانو سره مې ناسته ولاړه وشوله هغې خانانو او مهاجر غریبانانو نو ما به چې کوم ایکشنونه پیشنونه په پاکستانیانو کول نو هغې به حیران پاتې کېدل چې ما ته به ویل چې مونږ واوا خان نوم اورېدلی دی ما ورته واوا خان مې دغه دی زوی دی زه یې پلار یې به ولې چې زه غټ واوا خان یې به نو هغې به ویلې چې واقعي والله مونږ او خانان ډېر ولیدل برطانیه پورې مونږ ګرځېدلي یو خو لکه یو تا په شانتې خان هم بل رقم ولیدلو چې واقعي افغانانو کې هم خانان شته نو ما به ډېره خاني کوله د مهاجرینو رئیس تېر شوی یم اول سر په قرآن شریف تعلیم کې لیلیه پېښور لنډۍ ارباب مدرسه کې چې دا جامع علوم الاسلامیه د سعودي عرب شاخ دی دې مدرسه کې ما سبق ویلی د دې مشر استاد چې مولانا حسن جان صاحب خدای دې وبخي او دویم استاد چې مولانا محمد امیر خان بجلیګر صاحب او دریم زمونږ د درینور محتمم او نوم یې
سید آدم شاه صاحب اوس هم هلته محتمم دی دیو سره مونږ سبق شروع کړو. دلته یو عصمت لغمانی په نوم باندې مولا و او هغه طالب و او ډېر ظالم و، هغې به ډېر وهلو، کرکټ په سر به یې وهلو. خو خیر درویش سپارې ما قرآن چې وویلې دیو ما سره ظلم وکړو. دلته د ملا صاحب محمد عمر حکومت راغی، زما حزب اسلامي حکومت ختم شو او هلته چې د طالبانو زه را باندې کړم زه یې ډېر ووهلم. ما هغې ته وویل ملا صاحب زه خو طالب مالب نه پېژنم او زه خو قرآن یې زده کوم، خو خپلوان مې دشمنان شو. دې مدرسې د درېیم چت نه یې راوغورځولم، ایسته لاړم. نمک منډی مدرسه کې مې سبق شروع کړ. نمک منډی کې قاري صاحب فیاض الرحمن سره مې قرآن تلاوت کولو په یاد یې زده کولو. دلته نه مې لانجه شوله، شاه فیصل مدرسې ته لاړم کراچۍ کې، بیا مې قرآن شریف ختم کو، ترجمه مې زده کړله. خو دا سختې مې وګاللې. هغې نه پس د ما کرکټ شروع کړو. کرکټ تاریخ ته چې کله 1980 کې زه رالم نو دې درېنوریانو کونړیانو لغمانیانو دې ماماګانو به زه ډېر وهلم، ننګراریانو. ما ته به ویلې چې ګوره ته به عالم جوړېږي، ته به قاري جوړېږي. ما د قاري او د عالم په لانجه کې هغه حلوا ته خو زه نه رسم، خو ما په منځ کې کبابوئ. ما پرېږدئ زه یو کار هم نه کوم، زه به مقتدي یم او تاسو عالمان شولئ. سمندري ځواک ته راسه را روان مونږ قریش یو، عرب یو، مونږ د یما اولاد یو، مونږ د احمدشاه ابدالي بابا، د میرویس نیکه، د اکبر باچا، د سلطان محمود غزنوي او مونږ د امیر محمد شاه امیر تیمور شاه او مونږ چې دی که نه د کرمې فتح خان چې پنجابیانو ته شکست ورکړی پرنګیانو، مونږ د غازي امان الله خان اولاد یو چې پرنګیانو ته اټکه پورې شکست ورکړی. مونږ د غازي نادر شاه بابا او اعلی حضرت ظاهر شاه بابا او د سردار داود خان د کورنۍ اولاد زمونږ شیر علي خان بابا او عبدالرحمن بابا او پیر بابا هم زمونږ نیکونه دي. دغه باره کې راته ووایه تاسو هغه سمندري ځواک چې د وظیفې وې کومو سمندري ځواکونو کې دندې وکړې؟ کله چې محترم یوټیوب چینل ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم، ټولو افغانانو مسلمانانو ته، او که خارج کې کافر هم زما نه اواز اوري نو زما خبرې دي تصدیق کړي. په 1980 سیزن کې مونږ پېښور نه اسلام آباد ته رالو. زما نوم شلو راولپنډي ایکسپریس، زما تذکیري او شناختی کارت نوم شعیب اختر، محمد شعیب اختر. هغې نه پس ما ته په پینډې سټیډیم کې راولپنډي ایکسپریس تخلص یې راکو او په نړۍ جهان کې یو اخبار راووتو زما په نوم باندې چې هغې نوم دی ایکسپریس ډیلی ټایمز ساوت ایشیا، اردو کې انګلیسي کې هره ژبه کې چاپ کیږي. نو هغې نه پس ته پی ټي وي سره بلد شوم، فنکارانو سره بلد شوم، شانور اسټوډیو ته لاړم. هلته مې بیداربخت کاکا، خدای دې وبخي، بدر منیر کاکا، آصف خان کاکا، طارق شاه بابا، دا ټول تر زامن مې ولیدل. دیو ما ته وویلې ډم جوړ شه. ما زما پلار چې دی که نه تهجد لمونځونه کول او ته ما ته وایې چې ډم جوړ شه. خو خیر هغې خو ښه عزت وکړو. دلته نه لاړم لاهور ته. لاهور کې عمران خان دې سره کرکټ باندې لانجه شوله، کراچۍ ته لاړم. کراچۍ کې زمونږ عمران خان دې سره لانجه شوله، بالیووډ ته لاړم. بالیووډ کې مې ښه ایکټینګ وکړو، پیسې مې وګټلې او د اجي دیوګن په کلب کې او د سوني سیټي په کلب کې کراټې او بوکسینګ ما زده کړه. دلته نه لاړم او باډي بلډینګ مې زده کړه. دلته نه لاړم او روزانه ساوت افریقا ته، هلته مې کرکټ وکړو. ساوت افریقا نه آسټرالیا ته لاړم، آسټرالیا نه انډیا ته یې راولېږم، انډیا نه ډایرکټ لندن ته یې ولېږم، لارډس برمنګا، مانچسټر، سټي اف مانچسټر، ډربي شایر، ووسټر شایر، لنکا شایر. په دې کې یو بار قیمت چې دی زما که نه 100 میلیونه ډالر دی، یورو 100 میلیونه یورو زه په یو وکټه باندې ګټم. او دلته نه چې دی که نه بیا لاړو ویسټ انډیز ته او جمیکا، بارباډوس، هلته وګرځېدو. بیا رالو ویسټ انډیز نه دوره وشوله هرارې زیمبابوې ته، بیا بنګلادیش ته رالو، بیا متحده عرب امارات سره مونږ لوبې وکړې. خو نړۍ کې چیمپئن بالر تېر شوی یم چې 350 کاله تاریخ د کرکټ کې زما چینجا پیس بال چې دی 196 ریکارډ شوی دی. او 1980 کې چې زه روغ جوړ وم او ښه روغ صحتمند وم، 9 فوټه زما قد و، 18 کاله زما عمر و او 2.5 کیلومتر ما رفتار بالینګ کړی دی. او په 2015 کې چې 2 ډزه لګېدلی وم، پاکستانیانو ویشتلی وم او زخمي وم سر باندې او پښې باندې لګېدلی، نو تقریبا 1200 سپیډ مې وویشت. اوس زمانه کې چې دا اډوکي مات لرم، دا اډوکي مات لرم، ویجاړ
ویجاړې ما 50 ډزه لګېدلم 200 300 1500 سپیډ ویشتی شي اوس سوالات کوم اوس سوالات کوم هغه سمندري ځواکونه سمندري ځواکونه دریم ځل دې درخواست وکړو چې ته سمندري ځواک باندې وغږېږه زه تا نه څومره قدر چې ته زما کې زما په زړه کې تا مسلمان لپاره او تا په شانتي مسلمانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره ډېر په دې زړه کې دی اوس به جواب شیر کړم کله چې زه 1978 کې شمشتو دفتر نه د جهاد په واسطه کونړ ته واستول شو شوروي ټول افغانستان خلک وجلي وو 15 میلیونه انسانان یې وجلي وو دې کې عالمان قاریان ښه غریبانان عاجزان زمونږ ستاسو افغانان یې ووژل شوروي مرتد سره جنگ سکواډ لپاره زه بنشایي او نواپاس په لاره باندې راولېږل شوم دلته چې مونږ رالو وابیانو سره ملاقات شو اهل حدیث والا ما ماسوتن مونځ کولو ده ماته وویل چې والکه یو څپېړه یې وواله ما ته یې ویلې ولې ابجکشن دې ویلې چې ته ولې دغه مونځ نه کېده رفع الیدین ما ورته ویل هغه خو یو ځلې فرض دی مونږ د امام صاحب اولاده یو خیر هغې نه پسته چې زما سکواډ درېنوري سکواډ کې جبهې درېنور کې راغی مونږ جنګونه شروع کړو کونړ هم فتح کړو رالو ننګرهار ته ننګرهار هم فتح کړو لغمان او پروان او کاپیسا او کابل هم فتح کړه ګلبدین زمونږ ټولو مشر و سمندري ځواک په کوم ملکونو کې د سمندري ځواک کار کړی دی څومره شاګردان دې روزلي دي څه وخت چې زه پاکستانیانو په دا سر ډز ووالم او په دا خپه ډز زه خارج ته لاړم خارج ملکونو کې مې دا مرمۍ وویستلې داري شومه نو دې بلیک واټر کسانو ما نه تپوس وکړو چې آیا ته اوس هوش کې راغلی ما ویل You, he's alive. Mate, yes, sir. We question the your name. Mate, I'm Mr. King of the Afghanistan, Shahenshah Badshah. We okay? It's a big name, yeah. Mate, we stay ilaka kam yoda. Mate, Kabul, Afghanistan, Darenur, Ningrahar, Kunar, da zamunga Paktiya, Kandahar, da zamunga Zul one day. Ada Pakhtunistan am de, ada Islami qalam da munga Musalmanan yu Quraysh. We kha. وی تاسو څومره تعلیم کړی ما ورته ویل پېښور کې مې لږ ډېر سبق ویلی او قرآن شریف تعلیم مې کړی دی هغې نه پس ته یې ما ته وویلې وی ساینسي عصري علوم دې ویلې ما ورته لږ لږ ډاکټر هم یم انجینر هم یم لږ لږ پوهېږم وی انګلیسي باندې ژبه دې نښلي ما ورته مونږ قریش یو او دېرش کالو کې ایله بیله ما انګلیسي لږه زده کړې ده نو دا انګلیسي نه راځي عربي راځي پښتو راځي اردو راځي وہ ہندی میں بولو ما ته کوئی ہے تمہارے پاس ترجمان وی رای وصلو ترجمان را وصلو ما ته ویل ته وی ژوندی ما اوس زه ژوندی وی ته دا پوهېږي چې ته کوم ځای کې ناست داسې نظر مې وګرځول ما یو بنده کوټه کې ناست وی کوټه خو دی دا د څه شي بلډینګ دی جومات دی کلیسه ده اخر دا څه شی دی ما چې داسې دا دیوال ووالو دا اوسپنې و ما ویل یہ تو شپ ہے یار ما ورته دا بور دی دا کشتی ده شپ دی وی دا د څه شي کشتی ده ما به دې کې بیا زه پاتې رالم ولې ما عبدوس په سترګه کله نه و لیدلی ټي وي کې به مې لیدلی وی خو مخامخ مې عبدوس نه و لیدلی عبدوس کې دننه یې کېنولی وم ما ته یې ویل وی ته پاکستانیانو په ډز ویشتې وی څه عمل یې کړی ما ورته پاکستانیانو ته ښځې کنځلې کوم او دا زمونږ مرتدانو ځمکه نیولې ده زمونږ د افغانستان بیرغ نه پرېږدي او د فرنګیانو بیرغ یې راوړی زمونږ په قومونو باندې ظلمونه کوي بیا مې بحر القاهر سی اوکیان بحر القاهر بل اوقیانوس او انډین بحر دې ته خلیج فارس هم ویل کېږي او خلیج بنګال هم ویل کېږي کرکټ ته براسو تعالی الله څخه کوم شاګردان وتلی دي کرکټ ډګر کې مثلا د پخوانیو لوبغاړو کې Thank you. Another question that you are. Me thanks a lot. ډیره مننه زمونږ په شاګردانو کې جونټي روس دنیا کې ټاپ فیلډر تیر شوی دی ظهیر خان عرفان پټان محمد شامی ارویندا ډیسلوا ارجنا رانا ټونګا روهت شرما ویرات کوهلی همداسې ډیرې کھلاړیان زمونږ لاس لاندې لکه شاهد خان افریدي لکه عمر ګل لکه دغه یونس خان لکه نوید خان دانش کنیزیا ورته وایي کنیریا ورته وایي محمد یوسف یوهانا دا عیسائی مسلمان شوی و همداسې نور د بنګلادیش کھلاړیان دي د ساوت افریقا کھلاړیان دي لکه شون پولاک ټریننګ ورکړی اوس یې بي ډي راوتی دی
ډېری کلاریان دي چې سوپر سټار لکه مارکوا سټیو شینوان لکه زما ملګری دی دې ته هم صنفي ویل کېږي یا هم منصب لکه ته ټریننګ ورکړی دی او د افغانستان کوم لوبغاړي د ریکی پونټینګ او د اوس ګلین میکسر د افغانستان کوم لوبغاړي دی افغانستان لوبغاړو کې ډېری لوبغاړي دي چې ما روزلي دي او دویمه خبره دا د زه انټرنیشنل هیډ کوچ یم ما سره د ننګرهار د هیډ کوچ شرط شته دی هغه مې درنور کې ورکړی خو افغانستان خلکو ما سره دا ظلم وکړو په ټولو ظلمونو کې چې د هیډ کوچ شرط یې ما ته رانه کړو حج اوقاف وزارت یې رانه کړو بچایي رانه کړه او د بینکونو تنخواه یې رانه کړله د کرکټ د رئیستوب نمونه دی واخلای ګلې به وروسته سره زما ډېر شاګردان دي دلته دې اکاډمي کې مې شته دا ولاړ چې دي او دې کې هم زه شاګردان لرم او په درېنور کې هم لرم کونړ کې هم لرم خارج کې هم لرم ملي ټیم کې چې دی که نه ډېری کلاړیان دي چې دا مونږ سره لوبېدلي دي بلکې اے سی بي مونږه جوړه کړې ده یعنې بنسټګر یم عموما د افغانستان د لوبو او د کرکټ ورزش ډګر اول درجه ترفیع ورکړې ده شهید قهرمان شیر افغان سردار محمد داود خان حاجی صاحب سردار محمد داود خان مجاهد اول او دویم پروموشن افغانستان کې ما ورکړې چې اے سی بي ما تاسو له جوړ کړې ډېری کلاریان زما لاس لاندې لویږي زما په غېږه کې لویږي زه ورته قرآن زده کوم زه ورته تعلیم زده کوم او ډېرې بېشماره کلاریان پیغام مې دا دی چې حج اوقاف وزارت ما غوښتی دی افغانان ما ته نه راکوي امارت اسلامیه نه راکوي کرکټ زون ریاست مې غوښتی دی افغانان ما ته نه راکوي اے سی بي والا نه راکوي او زه لایقت د باچاهت لرم د حکومت نه توبه ده چې زما مور او پلار خویندې ورونه په د افغانستان حکومت په سر وجل شوي هغه د وروستي سیلاب ځپلو لپاره پیغام ورکړه سیلاب ځپلو دپاره څنګه چې پکتیا ته زلزله شوې وه او خوست او پکتیا او قندهار نو مونږ ننګرهار خلکو ډېر په غیرت سره ډېر په ننګ سره د هغې خلکو کومک وکړو اوس سیلاب په ننګرهار کې راغلی پروان کاپیسه کې راغلی او قندهار کې راغلی باید چې ټول قوم ټول افغانان ټول مسلمانان ټول امارت اسلامیه ټول مجاهدینو ډلې والا سیاسي ډلې والا هر څوک باید چنده وکړي زما خواهشات شته زه دا ګراوند غټول غواړم د سردار محمد داود خان شهید په نوم باندې دا ګراوند جوړول غواړم د قوم نه امارت اسلامیه نه د ټولو افغانانو نه د ټولو سیاسي ډلو نه مجاهدو ډلو نه او د نړیوالو نه زما درخواست دی چې ما سره په دې کار خیر کې کار وکړئ دلته د ناستې ځای جوړ کړو دا دیوال چې د هغه سر ته ورسه او ښه انټرنیشنل ګراوند جوړ کړو پکې نه جومات وي ښه هوټلې پکې وي ښه سهولت وي او د کلاړیانو لوبو سامانونو لپاره دوکانونه د کټ بیګ ایښودلو د بوټانو ایښودلو لپاره ځایونه صحیح منظم ډیجیټل سیسټم غواړم او پورې بیسود ګراوندونه چې دي هغه هم د شهید داود خان ځمکه ده او د هغه ګراوند هم چې جوړېږي باید د هغې په نامه جوړ شي او یو دانه اداره جوړول غواړم چې هغې نوم دی DON داود ارګنایزیشن نیټ او دا زما نوم هم دی او دا اداره جوړول غواړم د دې اصل معنا دا ده یونایټډ کینګ شاهي پښتون غورځنګ چې څوک په دا قوم باندې ظلم کوي دې لپاره اداره جوړول غواړم باید چې افغانان تاسو ماته